ځکه جنت کې سلام دی او دارالسلام ورته ځکه وایي چې سلامونه به په هغې کې ډېر زیات دي، هر طرف نه به سلام وي. دنیا کې زمونږ او ستاسو د مؤمنانو دا صفت یو بل باندې سلام ډېر اچوي. نبی علیہ السلام فرمایي افشوا السلام، سلام خور کوي تاسو، خور ډېر زیات اچوئ. صحابه به چې منځ کې یو ونه راغله بېرته به یو ځای شو بیا به سلام اچو، کاڼي نه به چې راتاو شو بېرته به سلام اچو. اوس نن سبا خلکو سلام هم ورک کړی دی. وایي شامي لیکلي دوی ځایونو کې به سلام نه اچي، دویش کسانو باندې درشتم کس ته دی نه نو تلاوت کې نه به اچي، اودس کې نه به اچي، ډوډۍ خوري نه به اچي، مونځ کې نه به اچي، تقریر کې نه به اچي، په مانځه ولاړ دی نه به اچي، دا کې دوی شي برابر کړي دي. او د دې دوی شو نه خو بل کس خو نشته دی نو چې هغې باندې سلام واچي. معنا دا سلام کې هېڅ چا مه اچوه. دا څومره ظلم دی دا. او دې خلکو به ښایسته عمل کړی دی. لاره کې به روان دي، تسبیح به ورسري، ته به سلام واچي، هغه به داسې کوي، سر به صرف خدا خو د هندوانو سلام دی، د یهودو سلام دی، اشاره صرف په خوله باندې سلام نه ویل او سر خوځول یا لاس خوځول، دا د یهودو نه سلام دی. او دا ولې وایي زه ذکر کوم که نه تسبیح، دا تسبیح د یو بدعت دی، 500 تسبیح د غاړې ته اچولي، دا د غټ بدعت. په تسبیح باندې ذکر کو دا د بل بدعت. سلام جواب نه ورکړي دا د بل بدعت، بلکې سلام جواب خو واجب دی، فرض دی. جمعه ته به نه وي سلام بناجي، ولې خلک ذکر کوي وایي څوک په تلاوت کې سلام بناجي. دا ټول نبی علیہ السلام اچولې، صحابه من تلاوت کو راغی، نبی علیہ السلام سلام واچول، دوی وایي نه به اچوي. وایي دا ځان له چې بزرګان وي دا نقصانات دي خلکو کې دي، سلام بالکل نه اچي، ته به واچو سلام نه اخلي. دا څومره ظلم دی دا. راننوت نبی علیہ السلام غټ مجلس کې 3 ځله سلام اچولې، لکه دې جومات کې رانه دلته واچو، بیا دلته واچو، بیا دلته واچو، په غټ مجلس کې 3 ځله سلام اچولې. وتلو وخت کې سلام اچولې، سلام بس کړه وکړه، خلک سلام باندې شرمېږي. وی ذکر کوي او دا پر ذکر کې مشغول دی، او دا دی او دا دی. څه عجیبه دین دی دا. دی خلکو د کم ځای نه دا دین ځان له را پیدا کړی دی. قرآن او سنت په ځای پاتې دي. افشوا السلام، نبی علیہ السلام سلام ډېر اچوه، یو بل باندې سلام اچوه، پېژنې که نه پېژنې چې مسلمان دی سلام پې اچوه. کافر در باندې سلام واچوه هم صحیح سلام ورکړه، جواب ورکړه چې صحیح سلام یې در باندې واچوه، جواب هم صحیح ورکړي. والسلام علیکم به هغه چا ته وایي چې یهودو غلط سلام اچوه، چې صحیح سلام یې اچولې ته هم صحیح جواب ورکړي، اگر که کافر دی. زموږ اسلام داسې ښکلی دین دی، د اخلاقو دین دی کې بد اخلاقي نشته، کافر سره هم نه کوي.